له موږ څخه پوښتنه شوې چې څو بجې دي. ښه، لومړی غواړو چې ساعتګر ته وګورو کوم چې لږ څه لنډ دی، چې کوم ځای ته اشاره کوي یا کوم ځای ته مخامخ دی. ښه، نو دلته په دې ځای کې 12 بجې، 1 بجه، 2 بجې، 3 بجې، 4 بجې او دا داسې ښکارېږي چې له 4 به یو څه تېر وي. ښه، نو موږ په 4م ساعت کې یو، نو ساعت 4 بجې دي او له دې وروسته به دقیقو ته راشو. دا اوږده عقربه د دقیقه ګر ده او د دې خطونو هر یو له 5 دقیقو څخه ښکارندویي کوي. له دې ځایه پیل کوو. په دې ځای کې 0 دقیقې تېرې شوې او بیا په دې ځای کې 15 دقیقې تېرې شوې دي او بیا 10 دقیقې تېرې شوې. نو وخت 10 دقیقې تېرې شوې دي او ساعت هم 4 بجې دي، یا ویلی شو چې وخت 4 او 10 دي. راځئ یو څو نور مثالونه هم کار وکړو. څو بجې دي؟ لومړی غواړو چې ساعتګر ته وګورو، یعنې دلته دا لنډه عقربه دا په وګورئ، دا 12، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. دا د 9 او 10 ترمنځ دی، یعنې له 9 څخه تېر دی. نو تر اوسه په 9م ساعت کې دی، 10م ساعت ته لا نه دی رسېدلی. 9م ساعت له خپله 9 څخه پیل کیږي او همداسې تر دې پورې چې تر 10 پورې ورسیږي. ښه، نو ساعت 9 دی او باید په دقیقو پوه شو. ډېر ښه. کولی شو چې 0 د ساعت له سر څخه پیل کړو، نو دا یې 0، 15، 10، 15، 20، 25، 30. نو وخت 9:30 دی او یا داسې هم کولی شو ووایو چې په یو ساعت کې 8 دقیقې دي. دا دقیقه ګر دقیقاً په نیمایي کې ولاړ دی. ښه، نو د 8 نیمایي 30 دی. راځئ یو بل مثال هم کار وکړو. څو بجې دي؟ راځئ ویې شمارو. دا یې 12، 1، یا کولی شو چې د شاوخوا ته یې هم وشمارو. ویلی شو چې 12، 11 او 10. ښه، نو اوس موږ به 10م ساعت کې یو. ساعتګر له 10 تېر شوی خو تر اوسه پورې له 11 ته نه دی رسېدلی. نو موږ په 10م ساعت کې او څو دقیقې تېر شوي دي؟ ښه، نو دا یې 0، 15، 10، 15، 20 دقیقې تېر شوي دي او دا هغه ځای دی چې لویه عقربه په هغه ولاړه ده او دا وخت 10 او 20 دی.